بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو رور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. دا زمونږ د فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې او ورسره یوټیوب چینل هم زموږ د شینواری سپیکس په نوم دی. نن د پاکستان سوپر لیگ دوه لوبې وشوې. پیښور اولنۍ لوبه د لاهور قلندر راشد خان دی ټیم اسلام آباد یونایټډ سره، دویمه لوبه د ملتان سلطان او پیښور زلمو ترمنځ وشوه. لومړی لوبه کې څنګه چې تینې تمه کېده زموږ استاد راشد خان صاحب کامیاب نسو. 13 لوبه کې 15 وکټې اخیستې وې، دې ځل ته 4 اوره 14 رنزې ورکړې، یو وکټ هم وانه اخیسته. همدا د لاهور قلندر د ناکامۍ یو مین وجه ده. یو پلیر راځي کله کله ورته میچونه ګټي، پلیر اف د میچ کله کله دغه پرفارمنس دومره مهمي چې دی پکې پرفارمنس ونه کړي نو هغه ټول ټیم بیلنس ورسره خرابېږي. راشد خان هم دغسې پلیر دی، ایز ا یوټیلیټي پلیر. بیټینګ بالینګ درته بهترین کوي، ورلډ ټاپ سپینر دی، هر وخت وکټې اخیستی شي، کینې سکور خو بیخي ساری. دویم فیلډینګ کې خامخا ورته 15-10 رنزې ډیپینډ کوي، بچ کوي. بیټینګ ته چې راشي لوور اورډر کې چې ضرورت یې لکه اول لوبه کې 6 بالو کې 14 رنزې پکار وې، 3 زیواله لوبه ختمه کړه. نو دا شي نه په کرکټ کې T20 کرکټ کې دا دغه مګر نن لاهور قلندر زما په نظر باندې اسلام آباد یونایټډ رنزونه زیات وکړه. دومره رنزونه 152 باید نه وي کړي. په 10 اورو کې تقریبا 40 رنزې وي او 15 کسان اوټو، نیم ټیم اوټو، بیا هم 252 او هغه هم لاست 10 اورو کې 115 رنزې وکړي. نو لاهور قلندر زما په نظر باندې لوبه ایزی واخیسته. آصف علي هماغې نه کیپیټلایز هغه چانسز کوم چې ورته دغه شو هغه یې کیپیټلایز کړه او ونس ان بلو مور آصف علي، ډیوډ میلر، دا بعضې پلیران داسې چې لکه نن اشرفین رادرفورډ چې په دغه کې و پیښور زلمو کې په 10 لوبو کې یو لوبه کې دوی چلیږي. نو نن د آصف علي ورځ وه، 3 رنزې وکړې تقریبا په 15 رنزې په 3 بالونو. ورسره مین افتخار احمد په 29 بالونو 49 رنزې وکړې. د دوی ټوټل 152 ته ورسېد. ما خو مخکې ویلو په T20 کرکټ، ون ډے کرکټ، ټسټ کرکټ، هر کرکټ کې پارټنرشپ ډیر مهم دی. څومره چې لوبغاړي پارټنرشپ کوي هماغونه به لوبه مخکې ځي او د دوی په ګټه به تمامیږي. چې کله راشد خان دی بیټینګ راغی لاهور قلندر سره داسې ښکاري چې ټول قلندریان دي، ځکه فخر زمان ورسره وال کوي. د دوی کیپټن ما خو د اولې ورځې نه ښه نه راځي، هغه په ټیم کې دی خو د هغه په ټیم کې هغه خپل سپیس جسټیفای کوي نه. سره د ننې په 19 بالونو 4 رنزې وکړي، مګر دا یو نیم ځل چېرته دغه کوي. نو باید دې پوزیشن کې یو سالډ پلیر وي چې هغه تا ته لکه محمد رضوان غوندې نورو غوندې یو ښه سټارټ هم درکوي او یا سټیبل پلیر وي. نو د سپاټ اسې نیولی دی. ورسره بیا نن یو بله تجربه کړې وه، زیشان اشرف راوستی او رن آوټ سو. دا واز د انټرنیشنل پلیران دي په دې لیور کې لکه ټاپ لیګز لوبه وه او ته بیا داسې سټوپیډ رننګ کوه. محمد حفیظ اوکې 50 کاله محمد حفیظ صاحب وکړه، لوبه کوي بٹ هی از نیور ا ډیپینډیبل پلیر. دا ځان ته داسې یو پلیر هم نه ته ما ته په ټول کیریر کې ونه ښیه چې د 10 ګیمونه پاکستان دپاره ځان ته ګټلي. نو د خامخا بل چا ورسره کنټریبیوشن کړی دی، بیا د ګټلی دی لوبه ګټلې. دونه ایکسپیرینس تجربه کار پلیر او دومره یوزلیس. د شاداب په بال باندې نه د چا په بال باندې آی تھنک ای واز فواد احمد بال یا افتخار په بال باندې شاداب ایزی کیچ ډراپ کوي، موقع په لاس ورغله، هغې نه وروسته هم بیا راغی محمد موسی پول که ډایرکټ یو فیلډر دی همغه ته یې لاس ته ورکړه. سو محمد حافظ and stuff I think د پاکستان باید دوی نه موو آن شي. یس یو کال راسې لګیا دی پرفارمنس کې اپ اینډ ډاون پرفارمنس، داسې پرفارمنس نه دی. مثلا بابر اعظم، دا محمد رضوان، دا خلک تا ته میچونه ګټي هر کله چې پرفارمنس کوي. لکه څنګه چې نن هغه ملتان سلطان ته لوبه وکړه، محمد حفیظ شریف پلیډ او باید داسې لوبه وکړي لاهور قلندر ته. که نه نو دا خو بیا ټول قلندریان شو، دی اوټ سي. ورپسې نیکسټ چې دی یا بنډنک راشي یا ورپسې بل کس راشي هغه پسې اوټ سي. یا نمبر 4 دی راغی، 5 پسې بنډنک راغی،
بینډنګ باندې دا ټیم ټول ولیاړ دی نن ونه چلېده ټیم ډیوډ هم ورسره ونه چلېد همداسې ټول بس چې څنګه دا آوټ شي بیا دې وروسته لاهور قلندر سره بیټنګ لاین اپ فینش دی نو از بیټر چې لاهور قلندر اوس دا لوبه بایلو ده او خپل ټیم سیټ کی بنسبت د دې نه چې داسې لوبه دوی په پلی آف کې بایلي نو د اسلام آباد یونایټډ مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي اوس راځو ملتان سلطان ویسس پېښور زلمي ښه چې موږ کوم پریډکشن کړی و هغه صحیح سو تاسې به زیاتره خلکو دا فکر کاوه چې پېښور زلمي به یې ګټي نه ملتان سلطان د دې ابودبۍ دپاره ډېر بیلنس ټیم دی سره د دې دوی نن غلطي وکړه دغه رحمان الله ګربز یې کېناوه زما په نظر باندې که ګربز ته کېنی هغه کوم کس چې شان مسعودي لوبوله هغه ټیسټ پلیر دی هیز ناٹ ګډ نو ضرورت نو ښه به دا وای چې رحمان الله ګربز هم وای ورسره دا چې مزارباني اورسیز پلیر ضرورت نو هغه په بنچ باندې ورسره سپینر ناست دی عثمان قادر نو هغه عثمان قادر ولوبي او د عمران طاهر دوه سپینران ورسره دا شو خوشدل ورسره لیفت آرم سپینر شي تاسو سره کم از کم باید 3 سپینران په دې ابودبۍ پیچ باندې اوس اسلام آباد یونایټډ ولې یو ښه ټیم دی شاداب ورسره دی فواد احمد ورسره دی او افتخار احمد ورسره دی نو تاسو سره باید دغسې ملتان سلطان نن ښه لاړې بس مګر چې کوم چینج دوی راوستی مزارباني هغه سخت والو خوړه تھینکس ټو د بریلیانټ بیټینګ اف محمد رضوان او شعیب مقصود مګر شاهنواز دني ما ورته ویلي دې کس تر یو زبردست پیس دی ګډ انرژي کوشش کوي خپله برخه هر ځل او نن هم 4 وکټې واخیستې دس ګای دا پاکستان ټیم سره لوبیږي او د اوس فلحال د پی اس ال هایست وکټ ټیکر دی ینګ دی خواري بایدو کې کوم پیسران چې هستې تاسې چې کوم فاست بالران هستې دې کې مهم شی دا دی ګوره شورټ آف لینث بالونه به نه کوئ چې هغه ځای کې شورټ هم نن سبا داسې لیول ته راغلي چې لکه دا ګډ لینث چې کوم دی دې نه لږ معمولي را شاته شه دې ځای نه به بال راوچتی نو لکه چې نن یې دغه آوټ کوي هغه روان پاول هغه معمولي ګوره هغسې بال وکړي هغه اوچت کوي آوټ سو دغه ته یې بال وکړي کامران اکمل ته معمولي شوټ هغه هلته کیچ ورکوي نو او دغه ته فل لینث وکړي شعیب ملک ته آلموست فل لینث ان حیدر علي نو شنواز دني او هر څوک چې فاست بالینګ کوي دا مهم ده ستا لاین او لینث چې دی دا باید همیشه د ګډ لین نه که شورټ بال کوي لږ معمولي شورټ زیات شورټ نه نو ویل پلیډ شاهنواز دني او ورسره د پېښور نن ما خو ویلي حیدر علي صاحب از ریکلیس همداسې تاوېده را تاوېده او شاټ یې نه لګېدی دونه سکور نه کوي مګر ښه خبر ده چې ستا بال په بیټ راشي ستا پې که سنګل اله ډبل اله سټرایک روټیشن کوه فیل د بال once you get comfortable then strike the ball پوه شوې ضروري نه چې هر بال ته تیز شاټ ووایې ټایمینګ سره مو وهه نو ناکام سو پکې د پېښور زلمیو چې کوم ټارګېټ ورکړی و تقریبا داسې 160 رنزې ښه ټارګېټ دی په دې وکټو باندې مګر محمد رضوان نن سټارټ نه ولیاړو او د بیسټ پارټ اباوټ دیس ګای آی کالم چې بابر اعظم نمبر 2 دی همیشه د بابر اعظم غوندې لوبه فینش کوي ځان آوټ کوي نه وکټه نه ورکوي لکه څنګه چې دې ځل ته ناټ آوټ پاتې سو همداسې تر اخره پورې لوبه ختمه کړه شعیب مقصود ته یو چانس شعیب ملک ورکه کیچ یې ډراپ کړي مګر خپله برخه 60 رنز یې ورته وکړې نو سلطان د ملتان سلطان دپاره یو ښه کم بیک دی دې ټورنمنټ کې راغله او 6 پوینټ یې شو که را روان 3 میچونو کې 3 واڼه وګټي 2 مو ګټي په رن ریټ باندې دغه ته کوالیفای کولی شي هغه بیا هغې وخت ګورو خو فلحال د ملتان سلطان مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي راځو سبا گیم پریډکشن ټایم کراچي کنگز ورسز اسلام آباد یونایټډ اسلام آباد یونایټډ یو کمپلیټ ټیم دی بالینګ ورسره ډېر بهترین دی فاست بالینګ ورسره ښه دی سپیننګ ورسره ښه دی او بیټینګ کې ورسره هغه کسان ګوره منرو ان عثمان خواجه دا ورسره بهترین دغه دی بیا ورسره لوور اورډر کې چې دی افتخار دی خو هغې د نه کار نه چې هر څومره سکور وکړي 150 د دوی داسې بالینګ دی چې په دې وکټ باندې دوی دام ډیفینډ کولی شي سو ام ګنا گو ویت اسلام آباد یونایټډ سبا به اسلام آباد یونایټډ ګټي معلومات به کېږي سبا لوبې نه وروسته نو کراچي کنګ مینوالو د پته هم سبا لګېږي ستاسې ټولو
د کتلو شیر کولو نه ډیره مننه. دا زموږ یو ځل بیا فیسبوک پاڼه ده شینواري سپیکس د نجیب الله شینواري کرکټ تبصرې ورسره پښتو کې لیکلي او په انګلیسي کې په دغه کې یوټیوب کې شینواري سپیکس مونږ چینل ده، همدغه ټیک ټاک کې هم شینواري سپیکس دی. نو په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.